بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته د AI په وسیله باندې د وړیا یا مفت ویډیو جوړول طریقه درښایم. په دې طریقه کې یو ویب سایټ ده چې په افغانستان کې تر ډېره قسم کار نه کوي، نو د هغه لپاره به تاسې یو VPN خلاصوئ. کله چې VPN کنیکټ شو بیا کار کوي. نو راځو زه عملي طریقه درته ښایم. انشاءالله ویډیو به مو خوښه شي او دا ویډیو بیا ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځو لومړی به تاسې ګوګل ته راشئ. په ګوګل کې به سرچ ته راشئ، وبلیکئ ګراک د XAI شرکت لخوا جوړ شوی یو AI ماډل ده. نو ګراک لیکئ یا ګراک AI ولیکئ یا ګراک ایمیجن ولیکئ. په هره طریقه باندې چې تاسې ورته ولیکئ هماغه درته پیدا کوي. مثلا زه ګراک ایمیجن ورته لیکم. کله چې مې کلیک ورباندې وکړ او ګورئ دا د پیدا یې کړو، نو بس په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. که چیرې تاسې VPN کنیکټ کړی نه وي نو دا نشي کېدلی چې تاسې ګراک وکاروئ، یعنې VPN د دې لپاره حتمي ده. په دې ځای کې ګورئ ماته یو اپشن راکړو چې ګراک یو اپلیکیشن هم لري، که تاسې غواړئ انسټال یې کړئ هغه هم کارولی شئ. خو زه د ویب سایټ له لارې کاروم. نو که تاسې ګراک باندې کلیک وکړئ یوازې داسې عادي صفحه یې راخلاصېږي د چارټ په شکل باندې. ګورئ په دې ځای کې لیکلي دي، خو له همدې دغه درې خطې چې دي په دې باندې به تاسې کلیک وکوئ. په دې ځای کې به ایمیجن انتخاب کړئ، بیا هم همدې صفحې ته راځئ. دا اوس زه پکې ولاړ یم. ګورئ په دې ځای کې چې کومې ویډیوګانې ښکارېږي دا نورو کسانو ورباندې جوړې کړي دي او په دې ځای کې ښکاره کېږي. ګورئ مثلا دا ویډیوګانې دي دا ورباندې جوړې شوي دي. تاسې هم کولی شئ چې هر کوم ویډیو وغواړئ ورباندې جوړه یې کړئ. نو زه هم راځم یوه ویډیو مې جوړه کړې یم، دا ورباندې درته وبښیم او یو بله ویډیو هم جوړوم. مثلا دا ویډیو ما ورباندې جوړه کړې ده، یوه ماشومه ده، یوازې عادي تصویره ده، ما ورته ویلي چې داسې مینه ناکه خندا کوي، دا جوړ کړی ده راته. په دې ځای کې زه غواړم د یو ویډیو جوړولو لپاره لیکنه وکاروم، یعنې بغیر له دې چې یو تصویر ورکړم. نو د لومړي ځل لپاره زه یو لیکنه ورته کوم چې ماته یې په وسیله باندې یو تصویر جوړ کړي، ویډیو جوړه کړي. نو لیکنه ما تیاره لیکلې ده، زه دلته پیسټ کوم. ګورئ همدا لیکنه ما کړې ده، د همدې په اساس باندې ماته یوه ویډیو جوړوي. نو تاسې هم دا کولی شئ په پښتو باندې لیکنه ورته وکوئ، خو البته املایي خطا به نه لري، ځکه که املایي خطا یې ولري یعنې خطا لیکنه هم کړې وي نو سیستم بل مطلب ترې اخلي، نو بیا هماغه ویډیو چې تاسې غواړئ هغه نه درته جوړوي. نو زه یې اوکې کوم تر څو ماته ویډیو جوړه کړي. نو سیستم اوس لګیا ده، یو ویډیو پې جوړوي. زه تر هغو پورې ویډیو ریکارډ بندوم. ګورئ دا ده ویډیو جوړه شوله. نو همدغسې ویډیو ما ترې غوښتوله چې یو کلیوالي سیمه وي او یو نفر وي روان وي، هم لږ جزئیات نور ورته ورکړي وو. نو ګورئ دا چې ویډیو جوړه شوله تر ډېره پورې داسې ښکارېږي چې دا حقیقي ویډیو ده، یعنې دومره جعلي نه ښکارېږي. که تاسې غواړئ په همدې ویډیو کې تغیرات راولئ، مثلا همدا ویډیو دې په بل ډول باندې وي، په بل ځای کې دې وي، بل شی دې وي، همدې ځای کې تاسې کولی شئ هغه تفصیل ورته ولیکئ چې مثلا په ویډیو کې باید کوم تغیرات راشي، هماغه تغیرات ورته لیکئ او اتوماتیک درته بدلوي، یعنې په ویډیو کې هماغه تغیرات راولي. مثلا که دا کلیوالي سیمه ده او تاسې ورته ولیکئ چې دغه ساحه باید ښاري سیمه شي، یعنې ښاري کوڅه وي، نو یوازې ورته ولیکئ اتومات دا درته بدلوي. اوس دا زده کوو چې څرنګه کولی شو له خپل یو تصویر نه یو ویډیو جوړه کړو. مثلا له موبایل نه زه یو تصویر اپلوډ کوم تر څو له هغه څخه زما د خوښې ویډیو جوړه کړم. نو تاسې به په همدې ځای کې لاندې ټچ بټن ده، په همدې باندې به کلیک وکوئ. کله چې مې کلیک وکړو پورته به اپلوډ باندې کلیک وکوئ. کله چې مې اپلوډ انتخاب کړو نو ستاسې ګالري ته راځي. ګالري کې هر تصویر چې تاسې خوښوئ چې په وسیله یې تاسې ویډیو جوړوئ نو هماغه به انتخاب کړئ. مثلا زه راځم همدا تصویر انتخابوم، همدې تصویر باندې کلیک کوم. لومړی سر کې دا یو مشکل ده چې اتومات ویډیو خپله جوړیږي، اتومات خپله یې جوړوي. نو ګورو چې دی څرنګه ویډیو ترې جوړوي. له هغه وروسته به خپله موږ ورته ولیکو چې مثلا ویډیو باید په دې شکل باندې جوړه شي، دغسې جوړه کړه، نو هماغه به بیا ترې جوړه کړو. نو
بالحال همدا ویډیو ښه ده، که ما ترې غوښتی یم همدا ویډیو به مې پرې جوړوله. یو کس د یوازې رباب یې په لاس کې و، تصویر اخیستی و، نو ده یې ویډیو ترې جوړه کړه، نو فکر کوم غږ به مو ولري. نو دا د ویډیو جوړول. تاسو کولی شئ مثلا په خپله خوښه باندې تغیرات پکې راولئ. مثلا زه به ورته ولیکم په پښتو به ورته ولیکم چې دا د ویډیو اخیستل باید زوم اوټ شي. ویډیو نو پرامپټ مې ورته ورکړ. اوس به ووینو چې څرنګه یې جوړوي. نو ویډیو به زوم اوټ حالت کې وي، معنا زوم اوټ کېږي به، او نور خو معلومه ده چې رباب غږوي. نو دا دی ګورئ زموږ په خوښه باندې ویډیو جوړه کړه، زه کلیک ورباندې کوم، همدا دی ګورئ ویډیو زوم اوټ کېږي. نو په هره طریقه چې تاسو خوښه وي کولی شئ ویډیو ورباندې جوړه کړئ. نو په دې طریقو باندې تاسو کولی شئ چې ویډیو ورباندې جوړه کړئ په خپله خوښه، څنګه چې مو خوښه وي. او دا تر ډېره پورې داسې ښکاره کېږي چې مکمل اصلي وي، نه معلومېږي چې دا د جعلي جوړه شوې وي. ډېر ښه کار کوي او فري دي، څومره محدودیت نه لري، نامحدودې ویډیوګانې دي چې تاسو یې په وسیله جوړولی شئ. له دې څخه تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ بټن دی ګورئ، په همدې باندې کلیک کوئ نو اتومات خپله ډاونلوډ شروع کېږي او دا ویډیو تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. په همدې امیجاین کې تاسو کولی شئ چې تصویرونه هم جوړ کړئ. تصویرونه هم ډېر په ښه بڼه درته جوړوي او کولی شئ چې ویډیوګانې هم ورباندې جوړ کړئ. تاسو ولیدل همدې ځای کې که تاسو په ایمیج بټن باندې کلیک وکړئ یا ګورئ ایډیټ ایمیج لیکل شوی ده، په همدې باندې کلیک وکړئ، په ایمیج کې هر تغییر راولي همغه کولی شئ. مثلا زه به ورته ولیکم چې د همدې کس جامې رنګ تغییر کړه. نو وبه ګورو چې د جامو رنګ یې دی څرنګه تغیروي، همداسې کار کوي. نو وګورئ دا دی د جامو رنګ یې ورته تغییر کړ. مخکې یې اسماني رنګه جامې وې او اوس یې جامې سپینې دي. دا رنګ تاسو کولی شئ نور تغیرات هم پکې راولئ یا مکمل یې بدلولی شئ. په دې ځای کې ما یو بل پرامپټ ورته ورکړو چې یو بل تغییر پکې راولي. تاسې یې وینئ چې ما ورته لیکلي دي. نو ګورئ ما ورته ویل چې رباب ترې لرې کړه او یو آیفون موبایل، غټ آیفون موبایل په لاس کې ورته ورکړه. نو ګورئ دا د تصویر یې جوړ کړو او رباب نسته ورسره او په لاس کې یې آیفون موبایل ده. او وګورئ څومره ښه جوړ کړی ده، معنا داسې معلومیږي هم نه چې دا دې جوړ شوی وي لکه مکمل حقیقي چې وي. نو که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو په راتلونکي کې داسې نورې ویډیوګانې هم درته جوړې کړو. او که تاسې هره پوښتنه لرئ په همدې برخه کې یا په نورو برخو کې کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې په هماغه برخو باندې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته به یې لارښوونې په شکل وړاندې کړو.